د مقالې سرلیک، ایدیولوژي تعریف، سرچین او په انساني ژوند اغیزې. لومړی برخه، ایدیولوژي څه ده؟ ایدیولوژي د باورونو، ارزښتونو او مفکورو هغه مجموعه ده چې د انساني عمل، چلند او فکر لارښوونه کوي. په ټولنیزو او سیاسي علومو کې ایدیولوژي بنسټیز نقش لري او د ټولنې او ځواک اړیکو د تحلیل لپاره یو چوکاټ برابروي. دویمه برخه، د ایدیولوژۍ سرچینه. ایدیولوژي د تاریخ، کلتور، دین، ټولنیزو او اقتصادي شرایطو له ترکیب څخه سرچینه اخلي. دا مفهوم په لومړي ځل په 1906 کال کې د فرانسوي فیلسوف انتوان دوستو دوتراسي لخوا معرفي شو. هغه ایدیولوژي د مفکورو عالم په توګه تعریف کړه. دریمه برخه، په انسانانو د ایدیولوژۍ اغیزې. ایدیولوژي کولی شي انسانان په دوه ډول اغیزمن کړي. مثبت اغیز، د پرمختګ لپاره د هڅونې او هدف ورکول. منفي اغیز، د فکر او ازادۍ محدودول او د ځانګړو چوکاټونو په منځ کې د خلکو بندول. څلورمه برخه، ایدیولوژي د بریا یا ناکامۍ لاره. ایدیولوژۍ اغیزې د هغې ډول او د پلي کولو څرنګوالي پورې اړه لري. مثبت ایدیولوژۍ لکه د عدالت او ازادۍ مفکورې ټولنې د پرمختګ پر لور وړي. منفي ایدیولوژۍ لکه افراطپالنه کولی شي کړکېچ او نابرابري رامنځته کړي. پنځمه برخه، د ایدیولوژۍ ډولونه. یو، مذهبي ایدیولوژي. د الهي لارښوونو اخلاقي ارزښتونو پر بنسټ ولاړه ده. دا ایدیولوژي په ځینو مواردو کې د سولې او ګډ ژوند ملاتړ کوي، خو کله ناکله تعصب او افراط ته وده ورکوي. دوه، سیاسي ایدیولوژي. د حکومتونو د نظامونو تنظیم او عامه سیاستونو لپاره چوکاټ برابروي. بیلګې لیبرالیزم، کمونیزم او محافظه‌کاري دي. درې، ټولنیزې او کلتوري ایدیولوژۍ. په ټولنیزو ارزښتونو، دودونو او چلندونو تمرکز کوي او کلتورونه جوړوي. شپږمه برخه، عصري او کلاسیکي ایدیولوژۍ. ایدیولوژۍ په عمومي ډول په دوو کټګوریو ویشل کېدای شي. کلاسیک ایدیولوژي د دودیزو او فلسفي اصولو پر بنسټ ولاړه ده، لکه لومړنی لیبرالیزم. عصري ایدیولوژي په معاصرو موضوعاتو لکه د بشري حقوقو او چاپیریال باندې تمرکز کوي. اومه برخه، د سیاسي او مذهبي ایدیولوژۍ توپیر. سیاسي ایدیولوژي د ځواک او ټولنیزو اړیکو مدیریت کوي او په مادي مسایلو تمرکز کوي. مذهبي ایدیولوژي په معنوي او اخلاقي اصولو د انساني ژوند لارښوونه کوي. اتمه برخه، په ښځو او نارینه‌و د ایدیولوژۍ اغیزې. ایدیولوژي په عمومي ډول د ښځو او نارینه‌و لپاره توپیر نه لري، خو ځینې ایدیولوژۍ ممکن د ښځو او نارینه‌و لپاره بېلابېلې نقشې او حقونه تعریف کړي. دودیزې ایدیولوژۍ اکثره د ښځو او نارینه‌و ځانګړي رولونه تعریفوي، خو عصري ایدیولوژۍ د برابرو حقونو ملاتړ کوي. پایله: ایدیولوژۍ د ټولنو او انساني فکر په جوړولو کې مهم نقش لري. د ایدیولوژۍ صحیح پوهه او مناسب کارونه کولی شي ټولنې د پرمختګ او عدالت پر لور یوسي او له افراطپالنې څخه مخنیوی وکړي.